بیا هم ښه راغلی دوستانو. یو بل اړخ او یو بل توپیر چې غواړم لږ البته لږ دا توپیر لږ خلاص غواړم تشریح کړم، هغه د زده کړو، علم او پوهې او هنر په برید د نارینه او ښځینه توپیر او فرق ده. نارینه او ښځینه د علم، زده کړو، هنر او پوهې په اړوند د تمایلاتو په برخه کې، د بیان په برخه کې، د له هغه علم، هنر او زده کړو سره د چلند په برخه کې، او هغه ذهنیت چې نارینه او ښځینه د علم، هنر او زده کړو په اړوند لري، په دې ګڼو برخو کې ډېر زیات توپیر دی، ډېر زیات فرق دی. نقاشي، انځورګري، شعر، نڅا او موسیقي، سندرې او تیاتر د ښځو لپاره ډېر مهم ده، ډېر زیات ارزښت ورته لري. دومره خوند چې ښځې له دغو مواردو چې ما اشاره ورته وکړه، خوند چې ښځې ترې اخلي، نارینه یې کیدای شي ترې وانخلي. اوس که نارینه راځي او وایي چې زما دا نه خوښېږي ښځې، دا کارونه مه کوه، ښځه وایي چې زما خوښېږي زه یې کوم، بس ذاتي جنګ شروع سو همدلته ستونزه شروع سوله او له همدې جایزتي راولاړه سوله ستونزه. دویم یې دی ښه دا خو د تمایلاتو مسله وه چې نارینه یې څه ډول لري او ښځینه یې څه ډول لري. ښځې د دغو مواردو په بیان کې هم، د دغو هنرونو او د په اصطلاح سینما او تیاتر په بیان کې هم رنګ، جزئیاتو، ریتم او نورو مسایلو ته ډېر ارزښت ورکوي. البته په ریتم کې نارینه هم د هنر او ورته نورو مسایلو په برخه کې ټکنیک او ریتم ته ډېر هغه ورکوي اهمیت، چې مثلا دا څومره په ریتم و دا موسیقي یا مثلا دا هنري شاهکار او څه تکنیکونه پکې کارول سوي وه. خو ښځو ته ډېر دا مهمه نه ده چې څه تکنیک و څه هغه ریتم و. ښځو ته دا مهمه ده چې کوم جزئیات پکې و په دې هنري اثر کې او څه ډول رنګونه پکې کارول سوي وو او ورته نور شیان.